په کندوز ولایت کې د کاغذي او برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز دی چې هره ورځ له مرکز او ولسوالیو څخه خلک په نوباتي شکل د برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼو ترلاسه کولو په موخه راځي. د دغه ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین وایي د روان مالي کال د لومړۍ روبي څخه تر دا مهاله د برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼو په ګډون د دغې ادارې له ځینو نورو عایداتي برخو څه باندې 48 میلیونه او 300 زره افغانۍ عواید راټول کړي دي. مجموعي عواید په دغه ټولو بخشونو کې چې 4 بخشه موږ د خدمات یې راکوو بلکې اصلاحاتو سره 5 بخش دی نو د دې د طریقه موږ 48 میلیونه او 3,10,200 افغانۍ موږ د حکومت خزانې ته سپارلي دي. په ورته مهال بیا د برېښنایي او کاغذي پیژندپاڼو غوښتونکي وایي دوی په ټاکلي وخت پرته له کوم خنډ او ځنډ خپلې پیژندپاڼې ترلاسه کوي او له دې بهیر خوښ دي. نه انشاءالله هیڅ مشکل نشته، اسانتیاوې ډېرې سوي دي او ډېرې اسانتیاوې او بس دونه انتظار هم پکې نه ویستل کېږي، ډېر په اسانۍ سره په اسانه طریقې سره لاسته راځي. تذکیرو ته راځي خلک راځي، مدیران دي کار کوي وروره د هر چا سره همکاري کوي هغه کوي وروره څه مشکل نشته، هر سړی راځي خپل کار یې کېږي تذکیرې اخلي ځي، څه مشکل اوس تر اوسه پیدا شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د مرکز کندوز په ګډون د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو 3 مرکزونه فعالیت لري چې په عادي ډول خلکو ته چوپړتیاوې وړاندې کوي.